بسم الله الرحمن الرحیم. اکسس ترازو کنټرولز کې مو کار کوي. تر چې کوم و بټن مو ویله همدارنګه دا موضوع خو مخکې ورځې کې ویلې وه. نن به راسو هایبر لینک ته. لینک ته به یې راسو چې په لینک کې څه خبرې دي. هایبر لینک په ورډ او په ایکسل کې مو ویلی وو. غواړو مثلا دغه کوم کس چې دی د یو کس لینک هایبر لینک یو لینک ورته چې ورته جوړ کړو د معلوماتو. ګورئ د هایبر لینک سره خلاص شو. مثلا راځم ډیزاین ویو ته، دلته راځم هایبر لینک ورته هم دلته یو لینک یږدمه. مثلا د چې کوم لینک یږدمه دلته راځم مثلا یو لینک پیدا کوم په خپله خوښه باندې. دلته تاسو کولی شئ چې لینک پیدا کړئ. مثلا پر ډیسکټاپ باندې زه راځم پر ډیسکټاپ باندې ګورم چې پر ډیسکټاپ چې شي راسره سته دي. ډیسکټاپ به راخلاص کړم. مثلا دلته چې کوم دی امتحان، دغه د امتحان کوم لینک چې دی د شاګرد په اړه باندې چې معلومات دي. دلته غواړم چې لینک اکشن ګورئ. دلته یو لینک راسره پیدا شو. کولی شئ دا انتقال هم کړئ په هر ځای کې چې ستا خوښ وي هغه ځای کې چې کولی شئ ایښولی شئ چې په هر ځای کې وي. اوس که زه چیرې دلته راسم پارامویو ته یې راسم، دلته وګورئ په ډیسکټاپ د ایکسل یو شیټ دی چې که چیرې دلته ډبل کلیک وکړم دلته ګورئ هغه راته چې راته راخلاص وي. یس ګورئ د شاګردانو په اړه باندې چې هغه معلومات راغله. سر مو خلاص و. نو دا و د چا کار؟ د هایپر لینک کار. راځو بیا غواړو دا هایپر لینک ډیلیټ کې سلیکټ یې کړه او دغه څه وروسته ډیلیټ ورته وایي. دا څه وروسته کوم یو ویب براوزر، دا ویب براوزر د انټرنیټ د لارې یو براوزر غواړئ چې دلته ورسره چیش کړئ، ورسره اډ کړئ. په دې ځای کې یو براوزر ور اډرس ورسره دلته ورسره چې کولی ورسره ایښولی شي. دا به هم ډیلیټ کړو. مثلا راځم ویب براوزر ته، زه دلته راځم په دې ځای کې یو ویب براوزر جوړوم. اډرس یې ورکوم، مثلا خپل د یوټیوب ادرس چې کوم ورکوم شهاب کمپیوټر لرنینګ، یا تاسو خپل ایمیل ادرس چې هر شی ورسره ورته شي هغه تاسو خوښ دی چې هر څه مو خوښ هغه دلته ورسره چې کولی شئ ورته ایښولی شي. دغه څه وروسته اوکې هغه به دلته چې شي سره راغلی شي. صحیح شو. دغه څه وروسته چې کوم دی نیویګیشن کنټرول دی. نیویګیشن کنټرول مخکې مو ویلي یو نیویګیشن کنټرول دلته چې کومه جوړوم تر څو د چې پکښې کنټرول شي. اډ ورته وایم هر څه چې تاسو پکښې اضافه کولی ستاسو خپله خوښه دی. یو کنټرول درته چې کوي درته جوړوي. دا څه وروسته چې کوم دی اپشن ګروپ دی. اپشن ګروپ څه کار کوي؟ مثلا ما سره دلته چې دي شاګردان دي. د شاګردانو کې مثلا زه اوس چې کومه دلته شاګردان دي ګورئ آی ډي ده، دا آی ډي د نیم نوم یې دی، پروګرام یې دی، پیس یې دی او همدارنګه پیس یې ورکړی او که یې نه دی ورکړی. مثلا په دې ځای کې زه اوس غواړم چې یو جنډر هم د دوی چې کومه کښېږدم. یعنې جنډر یعنې نارینه دي که ښځینه دي. نو د هغو دپاره باید یو سلیکټ شي، یا به چې شي وي یا به نارینه وي یا به چې شي وي سلیکټ وي یا به ښځینه وي. نو زه دلته اپشن ګروپ دلته په دې ځای کې چې کومه جوړوم، چیرې جوړوم دلته یې جوړوم په دې ځای کې. دلته لیبل لیبل لومړی نیم چې کوم دی مثلا ورته لیکم چې میل، او دوهم لیبل کې چې کوم دی دلته بیا ورته لیکم چې فیمیل. دغه دوه کې دي. که درې وي که څلور وي که هر څو تاسو ورته ښیم نیکسټ. هغه څه وروسته بیا هم چې شي نیکسټ، هغه څه وروسته نیکسټ. دلته کولی شئ چې نوم یې ورکړئ. مثلا زه نوم یې چې شي ورکوم جنډر په نامه باندې دا چې کوم جوړوم. هغه څه وروسته فینش. ګورئ راله دا به ورته وایم چې په دې ساحه کې دې وي ده، او دغه چې کوم دی دا به دې خواته یوسو. دا دې ورته وایم چې دلته دې وي او لوکیشن دې موقعیت دې هم دلته وي. دلته ورته چې کوم جوړوم. ګورئ په دې ساحه کې مو چې ورته جوړ کړئ. اوس راځم پارامویو ته. ګورئ د دې شاګرد میل یا فیمیل چارې انتخابوي. یو ګورئ چې کېږي انتخابېږي. کله چې یو انتخاب کړم د بل چیک په خپله چې کېږي ځي. مثلا دې ته مې چې کوي میل انتخاب کړئ نیکسټ راولم. ګورئ دې ته مثلا فیمیل یا میل چې هر شی ورته انتخابوي نیکسټ، فیمیل یا میل چې هر شی ورته انتخابوي ستاسو خپله خوښه. صحیح شو. راځو دغه څه وروسته بیا هم راځو ډیزاین ویو ته. په ډیزاین ویو کې دغه څه وروسته چې کوم دی انزرټ پیج بریک دی. انزرټ پیج بریک خو مو په ایکسل او ورډ کې مو ویلی څه کوي؟ دا صفحه درته بریک کوي. مثلا زه غواړم چې په چاپ کې دې صرف تر دې ساحې په آی ټي او نیمو پروګرام دا ساحه دې راسي، دا خوا دې نه راځي. نو څه کوم؟ انزرټ پیج بریک ورته چې پر کوم ځای دا صفحه بریک شي پر دې ځای باندې بریک شي. ګورئ اوس په لوړه خوا په چاپ کې راځي، لاندې خوا به نه راځي. کوم ډیلیټ سلیکټ کړئ او ډیلیټ بټن به شي سره ډیلیټ به شي. صحیح شو. دا څه کوو وروسته چې کوم دی کام باکس دی. کام باکس ته چې ته لپاره انتخابېږي. مثلا زه په دې کې په دغه ټیبل کې یا په دغه فارم کې غواړم چې د شاګردانو چې شي وي ولایتونه هم
ولایتونو دپاره چې زه هر شاګرد دپاره جلا جلا ولایت لیکم دا چیش کوي ډېر وخت نیسي. نو زه ورته وایم چې زه یو کم باکس یو باکس دلته ولرم تر څو هغه ټول پکښې چیش کړم پکښې ولیکم او بیا په اسانۍ سره هغه چیش کړم پیدا کړم. صحیح ده. غواړئ چې د یو ټیبل یا د کیوري د یو شي څخه یې راواخلئ او که غواړئ په خپله یې ولیکئ. زه ورته وایم چې په خپله یې لیکم. صحیح ده. نیکسټ ورته وایم ولیکئ دلته چیش لیکئ. مثلا په اول کې ورته لیکم چې هلمند، مثلا بیا ورته لیکم چې کابل. نور تاسو په خپله سره چار ولایت مو خوښ وي هغه پکښې ولیکئ. مثلا ورته لیکم چې هرات. تاسو ولایتونه ما ولیکل، نور بیا تاسو خپله خوښه چې هر شی ورته لیکئ. نوم یې هم ورکئ. نوم یې مثلا زه ورکوم چې سلیکټ پروینس، دا مې نوم ورکړی. هغه وروسته فینش. راځه دا دلته چې کوم سم په دې ځای کې ترتیبوم، په کومه ساحه کې بیا ترتیب کوم. دغه اندازه چې کومه ده دا به ورته کوچنۍ کړم، دومره اندازه دې وي، دا یې دومره وي، دلته دې وي. ښه راځو دا به انتقال کړو دې خواته. په دې ساحه کې دې وي او دلته دې څه په سنټر کې، یا دې ورته وایي چې په دې ساحه کې دي دلته دي. صحیح شو. اوس راځم یو فارم ویو ته. دلته ګورئ دلته سلیکټ پروینس دی. شاګرد بس ولایت صرف دلته په دې ولایتو کې کوم ولایت دی، مثلا د دې ولایت دی. صحیح شو. ګوره نیکسټ راتلونکی شاګرد سلیکټ دلته هم کولی شي انتخاب یې کړئ. دا د دې کس دی، مثلا راتلونکی شاګرد راتلونکی هم انتخابولی شي، مثلا دا د دې ولایت دی. هر یو جلا جلا چیش کولی شي انتخابولی شي. سر مو خلاص شو په دې باندې. راځه د هغه څه وروسته بیا هم ډیزاین ویو ته راځو. دا چې کوم دی دا به ډیلیټ کړو، دا به ورته ډیلیټ وایي. تر کام باکس وروسته چې کوم دی چارټ دی. چارټ خو مو مخکې وورډ او ایکسل کې مو ویلي. دلته هم کولی شي چې چی جوړ کړو، یو چارټ جوړ کړو. او زه په چارټ باندې کلیک کوم، په کومه ساحه کې جوړوم. مثلا راځم په دې ساحه کې چې کوم دی یو چارټ جوړوم. چیرې جوړوم؟ په دې ساحه کې. د چیز څخه جوړه د کیوري څخه جوړه کې د ټیبل څخه جوړه. زه مثلا ټیبل ورته انتخابوم. د کم د ورډ د شاګردانو جوړه که د اکسس د شاګردانو. مثلا زه ورته د اکسس د شاګردانو جوړوم. نیکسټ ټول فیلډونه یې ورته راښیم. هر فیلډ چې ستا خوښه وي، آی ډي نیم چې هر شی راښي. مثلا زه ورته وایم چې آی ډي چې کومه ده، آی ډي دې نه وي پکښې، نیم دې پکښې، پروګرام دې پکښې، پیس دې پکښې، فیډ او ناټ فیډ دا دې هم نه وي پکښې. صحیح دی. نیکسټ غواړئ دلته هغه بڼه یې ورته وښایه چې په کومه بڼه دې وي. مثلا زه ورته وایم چې په دې بڼه دې وي. صحیح دی. نیکسټ د هغه څه وروسته نیکسټ او همدارنګه فینش دلته کولی شئ ته فینش کړئ. ګورئ دلته یو چارټ سره چې سره سره جوړ شو. که زه اوس چیرې راسم فارم ویو ته، په فارم ویو کې ګورئ زموږ سره دلته یو چیز شته دی، یو چارټ شته دی. د چا په نامه باندې؟ د اکسس سټوډنټ په نامه باندې. بیا ته کولی شئ دا هلته ورته چې ورته اجسټ کړئ. سره په دې باندې خلاص شو. ښه د هغه څه وروسته راځو بیا هم ډیزاین ویو ته ډیلیټ وایي. د هغه څه وروسته چې کوم دی یو لاین دی. دلته یې چې درکوي یو لاین درکوي. په دې ځای کې مثلا غواړم چې زه چې ولرم یو لاین ولرم. په کوم ځای کې؟ مثلا په دې ساحه کې. په دې ځای کې ګورئ یو لاین که ته چیرې راځې دلته یا فارم ویو ته دا لاین ګورئ دلته چې لري شتون لري. صحیح شو. دا بیا داسې جلاوالی ورکوي. مثلا ته غواړې چې د یو څه تر منځ جلاوالی راولي، بیا دا لاین جوړېږي. درته ورته وایم دا لاین راته چې که ډیلیټ یې کړه. د نن دپاره همدومره درس بس دی.